ورته لاله راشه راشه کور ته راشه کیر ته راشه کیر ته راشه کیر بدرنګ شوی دی ته چې کیر مې ړنګ شوی دی روسه دا کوچنی ماشوم خپل پلار ته وایي چې زمونږ کور ړنګ شوی دی راشه کور ته لدې کلي کډوړه ما راغلم تنګ له بدم نه یو هره ورځ په وګوړه ما جنازې د ګلالیو لدې کلي کډوړه ما راغلم تنګ له بدم نه یو هره ورځ په وګوړه ما جنازې د ګلالیو د شپون کې شپېلی خاموشه د رمې شورې ورک شوی د لیوانو پاچاهي دا کوچیان تښتې له کېږدیو ما د تره زامن وي درونه پره شیطان وي درنه پره شیطان وي یو هلته و یو هلته و دلته مرکۍ وه د بمونو د مرمیو که وخت راغی له یو چا بد یو زما د تره ځای د تره زامن زما دلته وي دلته څوک دلته یو ښځلي و هلته رحمت ولي و هغه شهید شو بیا زجر ورسېدو هلته یې مرکۍ وه هغه ما خلاصوله دی سیرې کولې بیا مو دی وکښل بیا سیرې کولې مو دومره واس نه و چې مو دی روکښلي وه راغلم تنګ له بدم نه یو هره ورځ په وګوړه ما جنازې د ګلالیو دلته یو مذهب چلیږي دلته یو مذهب رواج دی دلته ډېر له عقل خلاص دي په مذهب د تره مور وایه زما خلاصه کړه بل ورور مې خلاص کړه دلته به شیطان وي زما د تره زامن وي په خاورو کې سیرې کول ما روکښل خو یا چې ما روکښل دی ختم شول سیرې مې په خپل غوږونه اورېدل دا ډېره د افسوس خبره وه زما چې کله دی روکښل د کپن روپۍ ټولې په صندوقان کې وي سور وي هلته مو سره د کپن روپۍ نه وي دا زما کور و د شپې په باندې زلزله وشوه بیا ما ده ماته غږ وکړ چې زما مور زما وروڼه ټول د خاورو لاندې دي ته راشه زه چې کله پسې راغلم مور مې راوکښه د خاورو یو اوبه مې پې تیا کړه هغې غږ هلته چې راغله زما د تره زامن سیرې کولې خاورو ته لاندې چې مور مې وخوږه زما دا رواس نه و چې مور وکښلې وه چې کله دا شروع مې وکښل بیا دی سیرې کولې سترګې به کار هر شی ختم وي زما یو د تره زیای داسې تره زیای مو چې ډېر ښایسته و زما دومره ورسره مینه وه چې موږ راخ وکړو چې په کونکي سړي برید وکړه دا ډایرکټ برید پکې و دومره تکړه و یک سره مو ډېره مینه وه مو ډېر په زړه کې ښخ دی هغه ورور ته دې څه وی هغه ورور چې په دوبۍ کې تا وګوري هغې ته څه وی داسې چې کومه زمن ختم شو هغه شهیدان شو ته مو دا لرې دي پرې ما ګټه تکلیف په دې څو ورځې ژوندون کې د خزان سیلی چلیږي عمر کم دی د دا هغه زوی خو نه دی دوبۍ والا دوبۍ والا ځای ترشه دا وړوکی بچی پته یو دی پته دی دا د دوبۍ والا زوی دی ماما چېرته دی ما ته وګوره ما ته وګوره ما ته وګوره ته ما ته وګوره ماما چېرته دی کچلاله په کتل دوبۍ کې دی کچلاله په کتل لالا ته وایي راشه ورته کچرشه لالا ته وایي چې رشه لالا ته وایي راشه ورته ته وایي وایه په غوټه ته وایه ورته لالا ته وایي راشه کچلاله رشه کچلاله رشه دا ماته راکړه ورته راشه لالا کچلاله رشه ورته لالا راشه ته وایه راشه کور ته راشه کیر ته راشه کیر ته راشه کیر بدرنګ شوی دی ته چې کیر مې ړنګ شوی دی رشه دا کوچنی ماشوم خپل پلار ته وایي چې زمونږ کور ړنګ شوی دی راشه کور ته ستا ماما خبر نه دی د کور نه یو کور هم دلته بې درده ټول کور کې غوغا ده او فریاد دی او جړاګانې دي خو دا امتحان دی دا د قیامت علامې دي زمونږ ستاسو عملونو کې په مسلمانانو کې فرق شته دلته یو مذهب چلیږي دلته یو مذهب رواج دی دلته ډېر له عقل خلاص دي په مذهب د تربګنیو
دا وطن د میوندونو دا وطن د منګه عطا فاونډیشن سره چې هر چا مرسته کړې د کمرې دنیا تاسو ته ښکاري د عطا خیریه بنسټ هر هغه شهید کورنۍ ته چې کور یې ړنګېدلی لکه تاسو حقدار هستئ چې هر کور ته تللی یم هغه حقداره دي تر اوسه پورې دا اومه کورنۍ تاسو راځئ هرې کورنۍ ته یو یو لک افغانۍ ورکوو دا واله در سره دې باندې خپل قرض خلاص کا دې باندې چې تاسو څه شي ضرورت دی هغه پرې وکړئ داسې فکر وکړه چې عطا هم ستا ورور دی عطا زما وچ ورور دی ته زما ورور جنازې د ګلالیو مسلمان یم افغان دا دې پیسې شولې خفګان مه کوه ژړا مه کوه او څه چې د الله رضا ورته زما قبوله ده څه الله په مونږ لږ راولي ته مونږ قبوله ده ما ته شهیدان یادېږي ما ته ریپۍ نه شي په دار خوړل ما ته شهیدان په دار خوړل شي تا زموږ سره ډېرې ډېرې خوږې خبرې کړي تا زما ورور دی مسلمان ورور بس څه به وکړو داسې هر کور د درد او د فریاد نه ډک دی او کور ړنګېدلی دی داسې ړنګېدلي دي چې بېرته جوړېدلو امکان یې نشته تخته د ناهدي خور په لاره د کافرې بلاګانې عزت وړي د ښاپېریو